منظور پشتین نر پشتین منظور پشتین منظور پشتین منظور پشتین بہادر پشتون نر پشتون بہادر پشتون منظور پشتین منظور پشتون نر پشتون بہادر پشتون منظور پشتین منظور پشتون نر پشتون بہادر پشتون منظور پشتین منظور پشتون بہادر پشتون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترطول دماغ درت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظيمة تحفة ولانكم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته څخه لاندې خبرې کو باران وریږي ځوانان او سپین ږیري او مشران راغلي د ټول مجلس په اجازه باندې راځئ نور هره ورځ د دې تشریفاتي مراسمو او خبرونه تېر شو 2 ساعته کېږي مسجد ته په جنازه کې انتظار یو په غیبانه جنازه کې نور د حقیقت بڼه دې کار ته ورکړو کندهار هغه زون ده چې ټول وخت د افغانستان سرنوشت ټاکلی ده کندهار په افغانستان کې د کندهار پښتانه زه نن په پښتو خبرې کوم ټول د موږ وروڼه دي که لر دي او که بر دي نن موږ د ارمان جنازه جګو د ارمان روڼي که موږ د په ژوند د ده نه دفاع کړې وای په ژوند مو د ده هغه غږ بدرګه کړی وای تر یو ځایه مو رسولی وای نو بیا به انشاءالله تعالی داسې حالات نه بل حالات به په جنازه به نن نه و راټول نور خو په دې ټول ایمان او عقیده لرو چې مرګ د خدای پاک په لاس کې ده چې څوک د چا د لاسه وژل کېږي هغه نشي پاتې کېدلی یو ملت هم مخکې وروسته یوه لنډه کیسه درته کومه یو وخت یوه ښځې یو میړه جنګ ته تونو بیا دې د وخت نه مخکې ځړل هغه لښکر روان و یا روانېدو نو هغه میړه وایي داسې یو کار وکړو چې ته زاړه مه بې وخته که د اوله ډله مړه وه هم خوشحاله اوسېږه که دومه ډله مړه وه هم خوشحاله اوسېږه وکیل صاحب که درېیمه ډله مړه وه هم پروا مه کوه خو وایي که کله یې د غارونو نه څوک راباسل لکه نن پښتانه چې د غارونو نه راباسو د کندهار آبادي ګوره د کندهار زون ګوره دا شاید یو زر نفره وي خو خیر باران نو بیا وایي په هغه ساعت که د غار نه خلک راباسل بیا نو ستوني ته زور ورکه او بغارې وایه په بغارو هېڅ هم نه کېږي لر او بر یو پښتانه دا ټوله دنیا مني دا نن چې کوم مبارزه او جنگ روان ده دا د 40 کلونو نه د زرګونو کلونو نه د پښتون په ضد باندې روان ده نومونه ورته هر قسم ورکول کېږي دا خو ټوله دنیا ویني چې پښتانه یو څوک دی یو قوم ده په دنیا یې ځان پېژندلی هر څه لرو پښتنو هر څه لرو اتفاق نه لرو د عدم تشدد مشر خان باچا خان وینا ده وایي یا به یو کېږي پښتونه یا به ورکېږي پښتونه ورک خو نه سولو دا نسلونه قتلونه نشي ختمولی خو بې سوادي او بې علمي ختموي په دې کې شک نشته بې سواده او بې علمه یو په سلو کې مو 15% خلک د تعلیم لوړ تحصیلات خو ډېره ټیټه خبره ده هغه ابتدایي زده کړې مو نه دي کړې د خدای خاطر وکړئ نور مو وخت نه نیسم ډېره مننه د انتظار نم وکیل صاحب که یو څه حسابه کوي بس رښتینې مبارزه وکړئ کلک عزم وساتئ څوک چې مړه کېږي هغه نشي بچ کېدلی هغه به هسې مړه کېږي واخر دعوانا الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو دوستانو په اجازه نن چې موږ په اتفاق او په اتحاد سره راټول سوي یو دا موږ افغانستان یوازې نه د دنیا ټوله پښتانه سره یو یو په یوه زړه یو سره دا چې نن د پاکستان ISI او د انګریزیانو په خوله باندې دوی په افغانستان کې یا په لرو بر په پښتنو کې دوی ځوانان هغه د سر ځوانان چې د خلکو اواز ته انعکاس ورکولی سي زموږ د مابین څخه وړي هېڅ وخت به د پاکستان د ISI خصوصا د انګریزیانو د ارمان پوره نه سي د انګریزیانو دا هغه دوسیه ده 100 کاله اخواته موږ تاسو دې دلته ماته ورکړې ده په میوند کې ټوله مو دلته مردار کړي چې نن دوی زموږ تاسو یو هغه سړی چې د سر سړی مو د مابین څخه وړي لکه قومندان صاحب رازق موږ ټوله لکه قومندان صاحب رازق ته دوی په مقابل کې ولاړ یو لکه ارمان چې ولاړ دا ټول ارمان غونجې چې ټوله پښتانه د ارمان غونجې چې هیڅوک چې دا تشویش نه کوي نه چې هیڅوک دا خبره کوي چې یو ارمان ولاړ یو رازق ولاړ پښتانه خلاص ول پښتانه د چا پلار نشي خلاصولی افغانان د چا پلار نشي خلاصولی دا پښتانه دا افغانان به بیا دوی ته شکاس ورکوي انګریزیانو ته به ورکوي لکه په میوند کې چې مو 100 کاله مخکې شکاس ورکړی دی
هین شکل به دغسې شکست ورکوو چې انګریزانو ته او هېڅ چاته دا اجازه نه ورکوو که اس آی دی که هر څوک دی که انګریزی دی چې زموږ په مابینځ کې په یو په بل نامه باندې بېانتفاقي یا چې زموږ قومونه یو په بل سره اخته کوي هېڅ وخت بیا دا ارمان پوره نه سي زموږ افغانان زموږ پښتانه ټوله په دې پوهېږي چې زموږ اصلي دښمن څوک دی هغه انګریزی دی دا اوس چې پیلنده د سولې په ارتباط باندې کومې مداخلې شروع دي دا هم د انګریزانو دي یو 15 جاسوسان یې په افغانستان کې دي یو 100 جاسوسان یې په پاکستان کې دي چې غواړي چې ټوله پښتنو ته ماته ورکړي د دې پلار یې لا نشو کولی دا ټول افغانان سره یو دي هم به سوله چې افغانستان ته راځي هم به لر بر پښتانه سره یو کېږي په انشقاق د چا پلار یې نشي ختمولی دا د پښتنو انشقاق منظور پښتون یوازې نه دی ټول افغانان ورسره دي پر ټولو افغانانو چې مازې امر وکړي چې په هر ځای کې غواړي ټوله به ورې ورسره ولاړ یې اوږه په اوږه دا موږ مازې یو کوچنی غږ په ولایت کې راپورته کړی دی بله ورځ د 500 کسانو غږ راپورته کوو د هغو غږ ته انعکاس ورکوو هېڅوک چې دا فکر نه کوي چې موږ پر افغانانو باندې بریا کولی شو یا افغانانو ته موږ مات ورکولی